د ښځې د خوښې څیزونه کم یو دي. ښځه په کوم کارونو ډېره زیاته خوشحالیږي؟ که ښځه وي که جینۍ وي چې دغه کار ورسره وشي نو ستاسو سایډ ته مایله کیږي او ژوند کې به ستاسو نه جدا نشي. هغه کم کار دی؟ نو ویډیو راسره تر اخره پورې وګورئ چې تاسو خو هم د دغه راز نه خبر کړم. دوستانو که په ننني دور کې وګورو د موبایل زمانه ده او دغه موبایل د وجې ډېر زیات مینه محبت کم شوی دی چې د دغه د وجې ډېر کورونه برباد خم شول. ښځه او جینۍ چې په کومو کارونو ډېره زیاته خوشحالیږي هغه موبایل نه دی، نه دولت دی چې ستا دولت به وګوري او ته به والله ښه موبایل ورکړي، په دغه باندې به خوشحاله شي او ستا نه به زار او قربان شي، تاسو به رابطه مضبوطه شي. دغه بالکل غلطه خبره ده. ښځه وي او که جینۍ وي چې یو سړي سره محبت ساتي او خوښوي نو هغه د هغه سړي اعتماد چک کوي، اعتبار یې چک کوي چې دغه هلک اعتباري دی، دغه سړی اعتباري دی که نه اعتباره دی. چې کله سړی د ښځې په یقین کې راشي چې دغه هلک سړی اعتباري دی نو ځان ترې قربانوي او د اعتماد والا سړی ډېر خوښ وي او ښځه په دې کار خم خوشحالیږي چې هغه هلک چې کوم د دغه ښځې خوښ وي هغه صرف دغه جینۍ سره مینه کوي، دغه ښځې سره مینه کوي، نه چې بهر نورو جنکو ښځو پسې وګرځي او د نورو جنکو ښځو سره تعلقات وساتي. ښځه دا خوښوي چې زما خاوند دې صرف زما وي، ښځو پسې وګرځي او ما هیره کړي. ښځه په خپل خاوند خپل سړي کې اعتماد اعتبار ګوري. دا د ښځو هغه پټ رازونه دي چې ډېر خلک ترې خبر نه دي چې ښځه څه شی خوښوي. نو دغه اپډیټ چې سره شریکو چې تاسو هم خبر کړم. که معلومات مو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ او که چینل ته نوي راغلي چینل سبسکرایب کړئ چې داسې معلوماتونه داسې اپډیټونه تاسو خبرېږئ. دا د ښځو هغه پټ رازونه دي چې ډېر خلک ترې خبر نه دي چې ښځه څه شی خوښوي. نو دغه اپډیټ چې سره شریکو چې تاسو هم خبر کړم. که معلومات مو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ او که چینل ته نوي راغلي چینل سبسکرایب کړئ چې داسې معلوماتونه داسې اپډیټونه تاسو خبرېږئ.